د امریکا د کورني امنیت وزارت لخوا د موقتی محافظتي اقامې اعلان د هغو لسګونو زرو افغانانو لپاره چې د ځانګړو ویزو یا SIV ویزو په مرسته امریکا ته راغلي څه معنا لري؟ آیا دا د دوی سره مرسته کوي؟ هغه د موږ خپل افغانان چې مخکې د ایواکویشن د اګست 15 ایواکویشن راغلي وو، دوی په قانوني په SIV راغلي وو او دوی اوس ګرین کارت لري. د دې لپاره د ټمپرري پروټیکټیو سټیټس فایده نه کوي، خو دا ټول موږ خپل افغانان چې د ایواکویشن په لار باندې راغلي دي امریکا کې، د 15,000 افغانان چې اوس د پرولي سټیټس لري په امریکا کې د 2 کالو لپاره، دوی هم د ټمپرري پروټیکټیو سټیټس نه کولی شي استفاده وکړي په آینده کې. آیا په تیرو وختونو کې هم د نورو هیوادونو خلکو ته دا ډول موقته محافظتي اقامه ورکړل شوې ده؟ که هو نو کله چې د دې اقامې وخت پای ته رسیږي څه پیښیږي؟ په نورو مملکتو کې هم د استفاده کړې ده د GPS لخوا نه. یو مملکتونه برما، السالوادور، هیټي، په هیټي کې چې زلزله شوې وه، هندورس کې جنګ و، نیپال، نیکاراګوا او سومالیا، سودان کې خو سیول وار ده، اوس فعلا د یوکرین لخوا نه هم چې د روسیې لخوا نه جنګ ده په یوکرین کې او اوس د افغانانو لپاره هم کړی. TPS د هغو لپاره ده چې وختي په امریکا کې دي، بیا دوی په ټمپرري ویزا باندې راغلي، په دعوتنامه باندې راغلي، په شاګردانو لخوا نه راغلي. که د دې سټیټس ایکسپایر کېږي په آینده کې او دوی باید بیرته خپل وطن ته بیرته لاړ شي، اوس دغو مملکتو کې چې د TPS ورکړی ده کولی شي چې 18 میاشتې په امریکا کې پاتې شي او اجازه لري چې کار وکړي، وظیفه مخته ویسي. بیا هر 18 میاشتې دوی باید بیرته د سره اپلای وکړي چې بیرته د سره 18 میاشتې نورې هم استفاده وکړي. هغه خلک چې له دې اقامې نه استفاده کوي له 18 میاشتو وروسته څه تمه باید ولري کله چې دا اقامه پای ته رسیږي؟ د تمدید امکانات شته؟ ټمپرري پروټیکټیو سټیټس د هغه په پروګرام کې دی لیکلي دي چې د حق لري چې 18 میاشتې نه بیا هم استفاده وکړي، باید بیرته اپلیکیشن سره واچي. خو که دوی خطر په امریکا کې کړی یا کریمینل ریکارډ یا چې د کارونه کړي بیا امکان نه دی چې وکړي. که دوی شخصي په لاره باندې ځي، خپل کارونه کوي او کوم نقص نه کړی په امریکا کې، کولی شي چې بیا هم ایکسټنشن بیرته د سره وکړي TPS. د افغانانو لپاره هم هغه چې په شاګردان په J1 باندې راغلي وو، فول برایټ سټوډنټ راغلي وو، که په F1 سټوډنټ باندې راغلي دي یا که دوی په دعوتنامه باندې راغلي وو، هغه خلک هم کولی شي د TPS لخوا نه استفاده وکړي. او هماغه افغانان چې د 15,000 چې د امریکا ته په ایواکویشن کې راغلي وو مخکې د مارچ 15 2022، هر څوک چې دلته په امریکا کې افغانان کولی شي د TPS نه استفاده وکړي. په دې پروګرام کې هغه کسان چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته امریکا ته راځي او هغه کسان چې ښایي بیرته افغانستان ته سفر کوي یا وکړي د دې اقامې مستحق نه وي، که دا مسله لږ زموږ لیدونکو ته واضح کړئ. اوس فعلا د TPS پروګرام چې د امریکا حکومت په باره کې ولې څنګه افغانانو ته TPS ورکوو، د اوس پروګرام ټول په پبلک کې نه ده اچولی. موږ باید ماتل وکړو چې څنګه دی لیکي او څه وایي، خو دوی ویلي وو په یو میټینګ کې چې موږ ورسره وو چې هغه افغانان چې بعد د مارچ 15 2022 امریکا ته راځي اوس فعلا د TPS لخوا نه استفاده نشي کولی. دغه سوال ما هم د دوی نه وکړو چې موږ پوهېږو چې یو 100,000 یا 15,000 نور افغانان هم دي چې په د میلیټري بیسو کې په قطر کې دي. دوی ویلي دي چې موږ 2,000 افغانان په میاشت کې تر سپټمبر 2022 پورې راوړو. ما د دوی نه هم پوښتنه وکړه چې دغه افغانان چې موږ راځي بعد یو مارچ د دغه میاشتې د 15 2022 نه د دوی لپاره خو د TPS استفاده نشي کولی. جواب د دوی و چې موږ به ګورو په آینده کې چې کولی شو TPS دا ډیټ کار آف ډیټ چې مارچ 15 ده کولی شو چې ایکسټنډ کړو، خو د هغه لپاره دوی د مارچ 15 نه ښایي د خاطر دوی نه غواړي چې افغانان یا که نور خلک چې هم د TPS استفاده کوي بعد د 15 د دغه میاشتې نه دوی فکر وکړي چې موږ امریکا ته ځو او موږ به د دغه نه استفاده وکړو.
اوس فعلا دی ویلي دي چې د مارچ 15 2022 مخکې هغه افغانان چې په ټي پی اس استفاده کولی شي چې دوی په ایواکویشن کې راغلي وو یا مخکې د ایواکویشن کې دی J1 Fulbright وو یا F1 student وو یا B2 visitor دعوتنامه له خوا راغلي دي دوی کولی شي چې استفاده وکړي. یوه وروستۍ پوښتنه، په دې پروګرام کې ستونزې هم شته، څه دي هغه ستونزې او افغانان یې څنګه باید حل کړي؟ خو دا ټي پی اس کولی شي چې یو حق لري که څوک ټي پی اس ولري بیا کولی شي که غواړي چې د امریکا نه بل مملکت ته لاړ شي دوی کولی شي یو اپلیکیشن په نوم اډوانس پرول کولی شي. اوس فعلا زموږ افغانان چې ډېر راغلي دي په پرولي سټاټس باندې دوی حق نه لري چې د امریکا نه ووځي تا وخت دوی خپل ګرین کارډ په څو کالو کې مخته وسي ګرین کارډ واخلي. دغه یو بینیفټ د ټي پی اس د پاینده کې موږ به ګورو څنګه به کېږي. د امریکا حکومت ویلي دي چې کولی شي څوک چې پرولي سټاټس باندې 2 کاله دي دوی کولی شي چې ټي پی اس ته هم اپلای وکړي د دواړو نه استفاده وکړي. موږ اوس معلوم نه چې د امریکا حکومت ویلي د افغانان چې په پرولي باندې راغلي د 2 کاله لپاره هغه 2 کاله دی لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې چې څنګه به دوی مخته وړي بعد 2 کاله نه. خو دوی اوس ویلي دي چې کولی شي ټي پی اس هم اپلای وکړي او که د دې 2 کاله پرولي سټاټس ایکسپایر شي او د امریکا حکومت بیا هغه ایکسټنډ نه کړي کولی شي د ټي پی اس له خوا نه استفاده وکړي. خو مشکلات په دغه کې ده او ستونزه په دغه کې ده چې اوس فعلا وکیلان نشته په امریکا کې د کډوالو وکیلان د حکومت له خوا نه حق نه لري د ان جی او له خوا نه یا د پرایویټ اټرني له خوا نه باید دغه اپلیکیشنونو ته اپلای وکړي. زموږ افغانان اوس د 6 میاشتې کېږي چې په امریکا کې دي او دوی نشي کولی چې وکیلان مفت پیدا کړي د اسایلم یا د اسایلي کیسونه ویسي مخته. اوس بیا هم چې دا ټي پی اس بینیفټ ورته ده د دغه لپاره هم دی باید یو وکیل ونیسي چې دا کارونه مخته ورته ویسي. دغه یو لوی ستونزه ده. سپوږمۍ ناصري، ستاسو نه ډېره زیاته مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. سلامونه تاسو لیدونکو ته.